دا سړی په یو جزیرې کې دی او باید ټول عمر یا تنها تیر کړي یا باید ځان ته بیړۍ جوړه کړي، لاړ شي، ځان ورسوي اصلي دنیا سره وصل شي. پوهېږي دی څه شی کوي؟ اولنی کار چې کوي ځان ته یو کښتۍ جوړوي، حرکت کوي چې لاړ شي اصلي دنیا ته ځان ورسوي. په لار کې یوه چپه راځي، د ده کښتۍ چپه کوي. چې کله یې کښتۍ ورته چپه کوي، دا بیرته په لامبو غواړي راشي، د ده بسته خپش کېږي، په یو ځای کې نښلي شکېږي. د هغې نه وروسته دته اوسیډي پیدا کېږي. دا وسواس ورته پیدا کېږي چې که زه بیا کښتۍ جوړه کړم او کوشش وکړم چې د دې جزیرې نه بهر لاړ شم، د نورې دنیا سره وصل شم، عین درد سره به دوباره مخ شم. سره د دې چې پوه سړی دی، سره د دې چې هغه د فیډکس د کمپنۍ مشر دی، رئیس دی، دا یو انګلیسي فلم دی چې په دې اړه جوړ شوی، نور جرأت نه کوي چې بیرته د هغې څپو سره مخامخ شي، مګر دا چې داسې یو شرایط راځي چې دی ځان ته یو کاذب توپ راخلي، د هغې توپ ته سترګې ورکوي او د دې سترګې او پزې په اساس د هغې توپ سره خبرې کوي. 10 کاله وروسته د همدغې سیند چار اطراف ته دا د یو کښتۍ زنګ او آرن ډوري، د هغه آرن نه وروسته دته دا جرأت میلاویږي یا پیدا کېږي چې دا بیرته یو بیړۍ جوړه کړي او لاړ شي خپل ژوند ته رسیدګي وکړي. زما موخه څه دی چې تاسو که هر څومره هوښیار او که چېرته تاسو داسې وایئ چې یو سړی انټرنیټ ولري، پوهه ولري، اکاډمیک اوسي او دا OCD ولري، ضرورت نشته دی چې لاړ شي شفاخانې ته. زه وایم دا په خپل ذات کې غټه تېروتنه ده. زه یې نومونه نه اخلم. په جمهوریت کې ما VIP مریضان درلوده چې دوی OCD درلود یا یې وسواس درلود. دوی د پوهنتون استادان وه، دوی د ولسمشر سره په رس کې وه، د معاونینو پر سطحه خلک وه، اما دوی OCD خپله نه شوه کنټرولوی. متاسفانه زه باید ووایم استاد محقق وروسته د دې چې خپل زوی د لاسه ورکړه، د یو شدید OCD سره مخامخ و. داسې فکرونه چې فکر کول د ټوله کورنۍ به یو بل وژني. د نشو کوی په هغې وخت کې د خپل استعداد په اساس کې نظام ته قناعت ورکړي، بلکې په هغې وخت کې د ضرورت درلود یو پارټنر ته چې ده ته حل لاره وښیي، ځکه ستاسو وسواس په تنهایۍ په تاسو غلبه کوي. که چېرته غواړئ خپل وسواس یا فکري شیطان، زه د OCD ته فکري شیطان وایم، که چېرته غواړئ هغه چپه کوئ، پې غالبه شئ، باید تاسو پارټنر ولرئ. دا زما هدف ده. صحیح، ستاسو هدف په خپل ځای، ولی بیا هم زما دا فکر دی، زما دا یقین دی کله چې څومره تاسو خپل معلومات د یو موضوع په اړه ډېروئ، تاسو کولی شئ دغه سوال جواب، دغه دلایل خپل وسوسو سره وکړئ. دا وسوسه که موږ وګورو صورت دی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الا من شر الوسواس الخناس، هلته دی الذي یوسوس فی صدور الناس، هغه شخص، هغه شیطان چې وسوسه اچوي په سینو د انسان کې. مشکل اوس څه دی؟ اوس پوهه درلودل دي چې دغه اول پوهېدل دي چې دا وسوسه په دې معنا نه ده چې موږ یو بد شخص یو، اول په دې پوهه شئ. دا په دې معنا نه ده چې تاسو مریض یې، یو روغ شخص هم کله کله دغسې وسوسې درلودلی شي. مشکل څه دی؟ تاسو ډېره مطالعه ځکه وکړئ چې کله تاسو دا فکر راغلو چې ښه الله نشته، مثلا موږ دا یو مثال راخلو، الله نشته نو بیا موږ ولې پیدا شوي؟ دا کو دین ویلی، قرآن دی ویلی، عالمانو سره کېناستلی، مطالعه دې ډېره کړې. زه وایم چې انسایټ دې قوي اوسي، ته کولی شي مبارزه وکړي. ټولو نه غټ حل سایکالوجسټان، روانشناسان څومره چې ما سرچ وکړو، تحقیق مې وکړو، ټولو نه غټ حل یې همدا دی. څنګه چې تاسو ویل دا شدید مریضي ده، ولې حل فقط دی دا راویستو چې تاسو قوي انسایټ ولرئ، تاسو فکر، سوچ، معلومات دومره ولرئ چې تاسو د وسوسو سره مبارزه وکولی شئ. مثلا اوس دلته موږ یو تھیرپي کاروو، exposure and prevention therapy. دا د OCD لپاره ټولو نه ښه تھیرپي ده. دا څنګه کله چې تاسو اوس یو فکر راغلو ایکسپوز کوو، موږ ته چې کله یو مراجع راشي، موږ هغې ته وایو هغه ټول فکرونه چې تا اذیت کوي اجازه ورکړه چې راشي. ځکه چې کله موږ ته بد فکر راځي، موږ کوشش کوو نه باید دلته سټاپ کړم. نه، تاسو اجازه ورکړه، ښه زه وګورم چې څه فکر راځي. کله چې دې اجازه ورکړه، دغلته یو طریقه دا ده چې تاسو دغه خپل فکرونو ته ووایئ سټاپ. اوس ستا لاس فکر کوي ګنده دی، ته به اوس عمل به کوې، یعنې کمپلشن دی، درته مجبوری چې ته بیا لاړ شي لاس وینځي. دلته پریونشن څنګه ته به کوشش کوې ځان ته به ووایې چې نه ما یو دفعه لاس وینځو، بس که زه دا فکر لرم دا فقط وهم دی، ځکه باید زه پوهه شم چې یو ځل ما لاس وینځو دا صفا شو. دغلته به ته ځان کنټرول کې، ولې دا به تا 10 15 یا 20 دقیقو پورې ښه اذیت کوي، تا آخر حده پورې به ستا تشویش ځي، خو ته به دغلته ځان کنټرولوي چې ته دا عمل ونه کړي. کله چې تا ځان کنټرول کړو، دا عمل دې ونه کړو، 10 دقیقو یو ساعت هم واخلي، بېرته دغه حالت سره ورو لاندې راځي، ته نارمل کېږي. دغه 2 لارې دي
زم چې تاسو خپل معلومات ډېر کړئ کو د یو موضوع په اړه وسوسه لرئ بل تاسو کوشش وکړئ چې کله یو عمل ریپیټیټیو بیا یې کوئ هغه بند کړئ ځان کنټرول کړئ د اسلامي لحاظ نه ټول اسانه لار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تاسو باید د شیطان هر وخت پناه وغواړئ چې دا وسوسې تاسو ته رانشي ځکه دا نارمل څیز دی روغ نه روغ ستاسو خبره منطقي نه منطقي شخص ته هم داسې وسوسې راتلی شي نو دا د وسواس او سایکیټري سایکولوژي نه کنه چې څنګه کولی شي دا تاسو جلوګیري وکړئ یو کوم ځای نه راځي بل څنګه سټیجز باندې دوی تقسیم شو چې هر مریضي داسې لو میډیم او های لیول لري او بخیر زه په آخر کې یو پوینټ بل ما خیر وخت ختم ده منشن کو یو اخر دوه نقطې او سی ډي کې کم خلکو کې ډېر او سی ډي کله چې هغه وټامین B12 ډیفیشنسي لري باید د کوشش وکړي په خپل خوراک کې ماهي شو کچالو شو شودې شوې یعنی کوم چې دا B12 وټامین دا ډېر کړي دلته مونږ باید دا خبره وکړو چې ډېر ځله او سی ډي څنګه چې دوی ویلې PTSD علتونه کېدای شي نو موږ کوشش وکړو چې کله یو وسوسه څوک لري خو یو روانشناس هم شخص راځي او که په کورنۍ کې هم څوک باید د دې علت پیدا کړي او هغې ځینه د دې تداوي شروع کړي د تداوي په برخه کې اجازه یې یو لنډ څه ووایم ځکه ما د تداوي اړوند ونه غږېدم ډېر لنډ یې وایم فرض وکړئ یو نفر دی ورته وسواس راځي چې په هر شي لاس ووهي لاس مې چټلیږي او د دې لاس د پاکولو دپاره زه باید په ورځ کې 1800 ځلې خپل لاس ومینځم دا د ژوند د ستونزې سره مخامخ کوي ښه اوس حل لاره څه ده اولنی کار چې دا باید وکړي د ډاکټر نه کومک وغواړي دا حتمي دی په دې برخه کې د بانه نه کوي چې زه جنګ کوم مبارزه کوم بلا 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 نه لومړنی کار چې ته کوي چې پوه شي چې یو بېځایه فکر لري او دا بېځایه فکر ته یو بېځایه کار ته مجبوروي لاړ شئ ډاکټر ته د هغې نه وروسته دوهمه تګلاره چې زه ورته کولی شم پیشنهاد کوم په کور کې ګرچې زه د کور د درملنې مخالف یم بارها مې ویلې د فایټ اینډ فلایټ تګلاره ده تاسو دوه لارې لرئ که چېرته ستاسو ذهن ته همدغه فکر راځي اجازه مه ورکوئ چې پوه شئ چې چی شی فکر درځي چون چې که اجازه دې ورکړه چې پوه شئ نور ته غرق کوي د ځانه سره دې وړي ډوبوي دی ته فایټ اینډ فلایټ یا به جنگ کوي یا به تختی مثلا زه په تشناب کې ناست یم فکر کوم چې لاسونه میکروبي شوه اوس یا حق لرم چې مبارزه وکړم لاړ شم د دې په ځای چې لاسونه ومینځم کلارې ویده شم اما که کلارې ویده کېدو ته مې دا فکر نه پرېږدي راته وایي چې هغه دی اوس کمپلم چټلیږي فلان کېږي بستان کېږي یعنی جنگ ورسره نشم کوی د هغې برعکس عمل نشم کوی بیا باید فلایټ وکړم وتښتم چېرته لاړ شم کور ته دروازه ټک ټک کړم مور ته موریا زه لاړم تشناب ته یو ځلې مې لاس ومینځو زه نه غواړم بیا لاس ومینځم اما ما ته ذهن مې وایي چې ته باید 10 ځلې لاس ومینځې زه راغلم تا ته ما سره کیسې وکړه وسواس یوازې په تاسو باندې په هغه ځای کې حمله کوي چې تنها اوسئ چې پوه شوئ چې جنګ نشئ کوی وتښتئ پادری کې یو متل دی یک رای مردی ګریزس وتښتئ سو فایټ اینډ فلایټ بهترین تګلاره ده که سواد ولرئ که بې سواده اوسئ کار څوک اوسئ چې تاسو حداقل خپله OCD معنی کوي چې ډېره نشي نه زه ډېر بخښنه څه دلته تاسو ته بل پوینټ شریکول غواړم تاسو په دغه OCD کې موږ 4 قسمونه لرو پکې هارډینګ ډیس آرډر دی هغه شخص چې کله هر څه راجمع کوي فایده هم چې نه لري دا یو وسواس قسم دی دا ولې لري دوی یو ستونزه درلودله دی شخص کوم چې دا هارډینګ ډیس آرډر لري دی هغه ستونزې سره معامله ونه کړه وخت یې ورنه کړو هلته یې حل نه کړه دی راغله ځان یې ډسټریکټ کړو ځان یې دې مسلې نه لرې کړو ویې تښته څنګه چې تاسو وایئ راغله ځان یې مصروف کړو ښه راځه زه شاپینګ وکړم راځه دا څیزونه راجمع کړم د هغه تکلیف څه شی دی هارډینګ ډیس آرډر هارډینګ څنګه تعریف هارډینګ هغه شخص چې کله هغه څیزونه بې معنی هیڅ اهمیت نه لري او بې وس کلی بوتل کې دا بوتل یې ځان سره کېښود هارډ کې چیرته HARD ده HOARD هارډ اوکې هارډ دا بیا بل ډیس آرډر ده زه باید مطالعه کوم چې نه پوهېږم په اړه اما هولډینګ ډیس آرډر یا د نیونې اختلال چې په هغې کې انسان خوښوي هغه شیان چې بیکاره دي بې معنا دي باید نه اوسي دی د ځان سره جمع کوي مثلا ته زما اتاق ته راځې ګورې پکې د پیپسي بوتلونه دي د اوبو بوتلونه دي هر څه ډک دي دا د OCD سره اصلا رابطه نه لري په اوسني شرایطو کې تاسو چې اوس نه پوهېږم تاسو تعریف کوئ صحیح خو نوم یې غلط
ساده خلی ولې دا په ډي اس ام کې په او سی ډي کې یو سب ټایپ دی دقیقاً. څنګه یې تاسو دې نه ویستلی شئ ولې زما مهم دلته پوینټ دا و چې کله مونږ د هرې ستونزې نه تښتو دا زموږ وسوسې ډېری ډېر ځله مونږ باید وتښتو ولې ډېر ځله مونږ معامله ستاسو خبره کاملا صحیح ده. زه غواړم فقط دا وایم چې په اوسني شرایطو کې د او سی ډي پورې ځکه اړه نه لري چې دې ته یو سب بله کټګوري جوړه شوې چې هغې ته پیکینګ ډس آرډر وایي چې په هغې کې مختلف دا یو سب ټایپ دی په او سی ډي کې سمه ده. زه فقط خپل ستاسو خبره صحیح ده. دې ته پیکینګ ډس آرډر کې په هغې کې یو سړی د خپل ویښتان چې دی کشیش کوي، یو سړی د خپلې ګیري ویښتان کشوي، یو سړی د خپل نوکان خوري، یو سړی دی چې د ځان سره بې ځایه او بې معنا شیان ساتي. دا یې ځکه د او سی ډي نه جدا کړی چې بهتره خلک پې پوه شي. موږ د سایکیټري کوم کتابونه چې لولو دا هر 2 کاله وروسته اپډیټ کیږي، یعنی تغییرات پکې راځي. په دغه نوي اپډیټ کې د لاست اپډیټ چې دی په 2013 کال کې شوی دی او د شاید ډي اس ام چې دی د دې لاست اپډیټ 2013 کې شاید نو شاید اوس پکې دا و دقیقاً ما غوښتل هم دا وایم کوم شی چې تاسو ورته ریفرنس کوئ په 2013 کال کې دی که چېرته تاسو د 2022 نوی ایډیشن وګورئ دغه اختلالاتو ته یو بله برخه ورکړي د دې د خاطره چې خلک یې بهتره درک کړي. اوس په هولډینګ ډس آرډر کې چې کوم دی په هغې کې یو نفر مثلا باید کوتۍ د ځان سره وساتي. زه چې وایم فایټ اینډ فلایټ یو نړیواله لاره ده د او سی ډي د له منځه وړلو دپاره. په همدې مثال کې زه تاته د فایټ اینډ فلایټ ګټې ښایم. دی دا بوتل که ځان سره ساتي پوهېږي چې دا باید ونه ساتي. په مجرد د دې چې د خپل شیطان سره ډیبیټ شروع کړه چې دې ته ضرورت نشته دا باید زه ونه ساتم هغه پې کامیابیږي. ته پوهېږي چې دا شی باید ونه ساتي ضرورت نه لري دې سره دلیل وایي. اصلا دلیل مه وایاست. ته باید دقیقا ته باید لومړنی کار چې وکړې پوه شي چې بوتل دی ما اوس که اوبه خالي شو ایستی خطا کړې. که درته چا وویلی چې مه خطا کوه وایي ساته تا که ډیبیټ شروع کړه ته هغې ډیبیټ کې ناکامه یې. چې څنګه ډیبیټ شروع شو وګوره چې آیا دا ډیبیټ ګټی شي که نه دلیل مه وایه ته عمل وکړه ایستی خطا که اصلا ډیبیټ ته غوږ مه نیسه چون چې تا خطا که ډیبیټ ختم دی. یو څوک چې ملامته یو تا سره دلیل وایي او ښه پوهېږي چې هغه ملامته دی په یو شکل تا سره دلیل وایي چې شی خو مې بایللی که دلیل وایم شاید د نجات یوه لاره پیدا شي. ته ولې د نجات لاره هغه ته ورکوې که ته په ځان مطمئن یې چې ته رښتیا وایي ولې ډیبیټ کوې. زه چې کله میوزیک کې ډیبیټ کوم او پوهېږم چې زه رښتیا وایم زه ډیبیټ نه کوم ولې باید ځان ثابت کړم ځکه زه پوهېږم زه رښتینی یم. نو ته باید ډیبیټ ونه کړې فایټ که درته وایي چې مه یې اچوه په کار دې راځي نه یې اورم واچوه اما که پوهېږې چې نه یې شي اچوی او خبره ډیبیټ ته ځي وتښته. لاشه فنا ته ووایه ورته وروره زه ولا هلته ناست وم لږ پاتې و چې دا بوتل مې بیا کوټه کې ساتلی او ته راسره راشه راځه زه یې نه یې غورځوم ته یې وغورځوه. دا بهترینه لاره ده. زما موخه دا وه.